که تاسو فکر تیاره خیال کړی نو دا به متلې وي چې اختیار د مورې نو دا شر لاونې سپوري دا به د پښتنو متل او رحمان بابا یو رباعي کې وایي که دانې د غنم خوړلی نو د جنته به واته ادم پسه د ښځې یې واورېده نو دا د ښځې باره کې ما د هغې یو خاکه تیاره کړې ده نو هغه به واورئ هغه خو داسې کار و یاره چې یو سړی و د هغه یک یوزي دا یو اکایي سب پې ورته وي خو اکایي سب دا کار کړی و چې د وړوکوالي ټیم کې خو سړی واړه بولکایزه کټ کې خو چې لوی شو بیا نه کوي نو هغه بیماري وه نو چې لوی شو نو هم بیا واړه بولکوله نو داسې چې د لا شلو کالو عمر کې شو نو هغه ښځه ولګېده خاوند ته یې ته خو یې زمونږ خو دغه اکایي سبزي دی بېغمه غوندې کې ګرځې ډوای نه د ده در سره غم نشته څه غم وله نه کوم ورته یې کنجرې د سره غم پیدا شوی دی وایي زه څه چل دی دا خو واړه بوډۍ دا د بیماري ده وایي ده سره پردی جینۍ ګزاره نه کوي وایي چې پښتنی نو کوي به مسروره غوټه ورسره وپوهېده نه شو واده چې د نکاح میکاح وتړلی شو ورته یا لکه خوب په تراره کوله پردی جینۍ راغلې ده چاته واړه بولنو کې بده نو یاره درې څلور شپې دی وي خو په څلورمه شپه چې ویده شوې د شیطان وله راغلی دی کمبر دی وکړه نو ټیک میتیاز ورغلي وي یاره د څلور شپو غوسه ووته طلایي په مخه طلایي ته وایي جوړ بادرایي ته یې وغورځو سهار چې دی پاسې نو ټول لوند نه یې ورته وایي ته خو ټول لوند یې وارو که زه کپړې بدلوم خبره در سره کوم کپړې بدلې کړې هغې سره د انغري غاړه کې کېناستو ښځې زما ستا پړده نه کېږي دا زما بیماري ده د بچپن نه وایي دا درې څلور شپې وي خو ما ښځه ناو شوی شیطان دوکه کړم وایي ښه نو هغه یاره دا ښځه سوچ واخیسته چې دلته خو به د پړده وساتې که کاکاجي دي که راسره لا هرګونه مې کمره کې پراتې او اوښې مې راغلي دی خو به شرمونه او شرمونه نو بیا به پې دا راغوټه شوه دا څه چل وشي نه ته وایي کنجرې څه چل وشي د اوده د مړه یو حساب هغه راته وایي کمبر د شیطان راته وایي زه راپرېږدم وایي زه درته یو چل ښیم بیا به نه راځي وایي څه وایي نن چې راشي یو 100 روپۍ ته وغواړه وایي بیا به دې دله نه راځي لکه انسان هم چې تنګی نو هکرس پیسې راځي او که نه د هغې خو د ښځه ذات وه داسې سوچ ده ورته وایي دا کوي به یې ما 100 کاله ومنله ما له 100 روپۍ پخوا 100 روپۍ ډېر شوي او یاره دې چې اوده شوې ده هغې ورته وایي یاده دې دا خبره وایي یاده مې ده مړه ستا 100 روپو سره کار دی په دغه شپه داسې دال مال پوخ کړی وه دا ټول بادګیر سیزونه هغې خوړلي وه بس چې شیطان راغی نو هلته یې وکړه واړه بول یې نه کړو وایي ولې وایي نن به یو 100 روپۍ راکړې وایي چل یې درته وښو که نه وایي که تر اوسه دې غوښتې نو اوس په تر دې کلي باچا وې پیسې ویسي نو خوب کې بوتلی د باچا خزانې ته رشې ته یې ودرو دینارونو ته وایي دې نه دوره وتړه چې ته یې وړی شو ګوره زه در سره نه وړم هغه ورته وایي ته تې بېغمه شه زما سره پنډ وتړه راته یې اوچت کوي وړلې زما ذمهواري ده بس هغه ورسره پنډ شیطان تړلی ده ته یې اوچت کړی شیطان تې مخکې راواړی ده د سره خو پنډو په یو لاس یې پنډ زره اوس په ګیټ څوکیدار ولاړ دی او چې دی خطا ډش شو نو د اوزګار خپې هغه دیوال له لړولې په یو لاس یې پنډ نیسلو نو بس هغې یې درس کړ نو څوکیدار رادو کړ نو ډزې خو پرې ونه کړ د خپو نه یې راونیسه ورته یې راکوز شه د خرزي وایي د خزانې نه د باچا غلا کې په دیواله وړي نو دی هغه شیطان ته وایي زه خو هغه سړي ونیسلم وایي هغه وردی والا یا وایي ځان ونه غورځوي که ویې ځان دې وغورځو سهار له به د باچا ته پیش کړي د خزانې نه د غلا کړي سر به د نه وایي خېټه نوره نرمه شوه وایي چله وایي چل راته ښایه وایي چل خو دا دی چې ځینې وخت وایي توره یي که نه چې ځان خلاص کړي سړی وایي که غول درغلي غول پې وکړه د ایسري کړي وردي اغوستی ګنده به شي نو تا به پرېږدي نو بس د غوسې غولو راغلي چې زور استعمال که په دواړو پنسو تا به یې جوړ شپږ چاپېټ
ما سره یې د پاسه پې دستونه را واورېده راویښ شو سپڼ نشته شیطان نشته دې ډکې وویل چې عجیبه کار یې را سره وکړه د خر زوی چې هغه پڼډ څه شو که پڼډ نو ما به ښځې ته وایي چې سهار لکه نه چې کلبونه وشلې د دروند چا پیسې څه شو پیسې چاته غولې کړي د پاسه پې راوړېدلي دا ښځې چې سهار پاڅېده نور کله خو به دې د وخته پاڅېده دې نه پاڅېدې ګورې که دا چا ډوډۍ له بوتله ما مې له خو درانه شوې وه د مې پیازو کټور ان هغه ولې داسې د لسو بجو ټیم کې راغلی وې نن پاسې نه جوړ پیسې درکړي د غټو خلکو پېښې کې نن به لس بجې پاسې نو د باسې کټ کې ها کړ نو بس دغې ورسره ګپ جوړ شو بیا نو بړستنې ته چټو غورځوم دی د کټه ټوپ کو ټول زیړو ته خو ټول زیړې وې چې د ښځې اوري هغه به زیړو